بالاخره د افغانانو مبارزې رنګ راوړ او امریکا مجبوره شوه چې خپل ټانګونه افغان پوځ ته وسپاري. دا چې څومره ټانګونه او نور تجهیزات یې افغان پوځ ته سپارلي دي په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر عکسونه ښکته پورته شول چې پکې ښکارېدله امریکایي ځواکونه خپل ټانګونه او زغروال موټرې پاکستان ته انتقالوي، چې دا کار د ولسي جرګې او د خلکو سخت غبرګون سره مخ شول. ان تر دې چې یو شمېر خلکو پرېکړه وکړه چې د دې کاروانونو مخنیوي به وکړي. خو څو ورځې وړاندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شمشاد سره مرکه کې ژمنه کړې وه چې دا ټانګونه به پاکستان ته انتقال نشي او همدلته به افغان پوځیانو ته ورکړل شي. تازه او ښه خبر دا دی چې د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل لیکلي د قاطع ملاتړ د CSTCA ادارې تقریبا 450 نوي هاموني 80 میلیونه مرمۍ د شپې دوربینونه او نور تجهیزات د ملي دفاع وزارت ته په کابل او کندهار کې وسپارل. د کندهار نه په 215 او 208 او 215 قلي اردوګانو ته اکمالات ترسره کیږي. همداشان د ملي دفاع وزارت اوس د دې ظرفیت لري چې حموي او نور وسایط په خپله ترمیم کړي. نن سهار د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب او د ملي دفاع وزارت مشرتابه د قلي اردو قمندانانو او د هیواد د امنیتي ادارو د مشرانو سره د VTC د لارې مجلس درلود چې د امنیتي ارزونې ترڅنګ د قلي اردوګانو یادونه وکړه چې دوی د اکمالاتو تجهیزاتو او عشوي موادو د اکمال په هکله هیڅ ستونزه نه لري. مننه کوم د ملي دفاع وزارت د تامیناتو د معینیت او ټولو همکارانو نه چې شپه او ورځ زحمت وکاږي چې سیستم ښه او ټولو قطاعاتو ته په وخت اکمالات ترسره شي. د افغان حکومت غوڅ دریځ او امریکا په دې قانع کول چې خپل تجهیزات د افغانستان پوځ ته ورکړي د خلکو د تود هرکلي سره مخ شوي او وایي چې امریکا باید خپل ټول تجهیزات افغان ځواکونو ته وسپاري.